سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. په خیبر کې په یو دوکان د ماټر ګولۍ غورځېدو له امله د ماشومانو په ګډون 20 تنو نه زیات زخمیان شوي دي. د اکتوبر په 21مه د افغانستان په پوله پرته د خیبر تیرا پرمیله سیمه کې په یو دوکان د ماټر ګولۍ غورځېدو له امله 20 کسان زیات زخمیان شوي دي. د تیرا پرمیلې سیمې خلک وایي دا پیښه د ګل دوشنبې په ورځ ماسپښین 2 بجې رامنځته شوې ده. هغه مهال راغله کله چې په بازار کې میله لګېدلې وه. ځایي خلک وایي په دې پیښه کې په بازار کې یو دوکان په نښته شوی و او په دغه وخت په دوکان کې ماشومانو په شمول لوی عمر کسان هم موجود وو. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال ویان ویلي دی د تیرا د پیښې 14 زخمیان راوړي وو. په دغه کې د ماشومانو په شمول ځوانان هم شامل وو. نوموړي زیاته کړه 8 تنان بېګا رخصت کړي دي چې معمولي لګېدلي وو او 6 تنان لا هم په روغتون کې داخل دي او علاج یې روان دی. د یادې پیښې په اړه تر دې وخته پورې د پوځ مطبوعاتو ادارې ASPR څه نه دي ویلي، خو ځایي پولیس چارواکي دغه پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه نور څه نشي ویلی ولې چې دا پیښه د دوی سره تړلې نه ده. بلخوا د تیرا پرمیلې سیمې اوسیدونکی شمس الحق ویلي دی دا ډرون برید او ماټر ګوله نه وه ولې چې په رڼا ورځ ټولو تنانو باندې لګېدلې ده. نوموړی وایي په دې پیښه کې 3 زامن، یو وراره او یو ورور ژوبل شوی دی. هغه ویلي دی یو زوی په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل دی او نور کورنۍ غړي په حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال کې داخل دي او 15 واړه د مرګ نه بچ شوي دي. د خیبر سیمې د پښتونخوا اسمبلۍ غړی سهیل افریدي ویلي دي عیني شاهدانو له خولې لیکلي دي په تیرا پرمیله کې په میله باندې ډرون برید شوی دی او پکې 25 تنان ژوبل شوي دي چې پکې 12 ماشومان هم دي چې عمرونه یې کم دي. هغه زیاته کړې ده په دې ژوبل تنانو کې 2 ماشومانو حالات ښه نه دی او ټول تنان په HC هسپتال کې داخل دي او علاج یې روان دی. څو اونۍ وړاندې په تیرا پرمیله سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام جنګیالي لیدل شوي وو او په بازار او نورو ځایونو کې په ازاده توګه ګرځېدلي وو. د دې ترڅنګ د خیبر کوکخیل قبیلې مشرانو نن د اکتوبر په 22مه په وزیر اعلی هاوس کې پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره لیدلي دي او د تیرا راجیکل کډوالو د ستنېدو په اړه یې ورسره تفصیلي خبرې کړې دي. د کوکخیل قبیلې مشر ملک نصیر احمد په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دی د اکتوبر 29مې نیټې راهیسې به د راجیکل تورخم سیمې ته 2200 پورې کورنۍ ستنېدو عمل پیل شي او پاتې 4.5 کورنۍ به د روان کال د مۍ په میاشت کې ستنېږي. نوموړي وویل وزیر اعلی ورسره لیدلي دي په دې لړ کې ژبه او لفظ یې کړی دی او نن یې په رسمي توګه یو اعلامیه هم جاري کړې ده. هغه وایي کورنۍ ته به 15,000 روپۍ د ستنېدو په وخت میلاویږي او راتلونکې اونۍ نه به د کډوالو د ستنېدلو لړۍ پیل شي. د تیرا راجیکل بې کوره شوي خلک په داسې حال کې خپلو ځایونو ته ستنېږي چې څو ورځې وړاندې احتجاجي پرلط د 75 ورځو پس ختمېدو اعلان کړی و او پاک افغان تجارتي لاره یې 50 ورځې په جمرود بیګاړۍ په واسطې سره د احتجاج په توګه تړلې وه. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.